د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. نړیوال بانک د روانې جنورۍ میاشتې په راپور کې ویلي چې د بیکارۍ له امله افغانستان کې د غربت کچه لوړه شوې ده. یاد بانک ویلي په افغانستان کې د بیکارۍ لوړې کچې، د خوراکي توکو لوړو بیو، د خوړو نه خوندیتوب او ځپلي اقتصاد د غربت کچه لوړه کړې ده. ورته مهال د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15.8 میلیون خلکو ته د بیړنۍ مرستې لپاره 1.9 میلیون ډالر بودیجې ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د سترې محکمې مرستیال نن د جمعې په ورځ د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ تهران ته په رسمي سفر ورسېده. ټاکل شوې ده چې پلاوی به د خپل 2 ورځني سفر په جریان کې د ایران د عالیه وزیر، د زندانیانو د استرداد کمیټې مشر او نورو ایراني حکومتي چارواکو سره لیدنه ترسره کړي. سترې محکمې ویلي چې د دې سفر مهم هدف د قضایي همکارۍ پیاوړتیا، په ایران کې د افغان بندیانو د حقونو ملاتړ، په ایران کې د اعدام شویو افغانانو د اعدام لپاره د بدیل لارې لټول او د بندیانو د استرداد موضوع تعقیبول دي. تر دې وړاندې د ایران د عدلیې وزارت یو پلاوی هم کابل ته سفر کړی و چې موخه یې افغانستان ته د بندیانو انتقال و. پنجشیر کې د اوسپنې یو کان د استخراج چارې پیلېږي. د پنجشیر ولایتي مسؤلین وایي چې په نږدې راتلونکي کې به دغه ولایت کې د اوسپنې د یو کان د استخراج چارې پیل شي. د معلوماتو له مخې د پریان ولسوالۍ د اوسپنې کان چې په 3 کیلومتره ساحه کې تثبیت او د کانونو او پټرولیم وزارت له لوري یوه قراردادي شرکت ته ورکړل شوی دی چې له استخراج وروسته به په همدغه ولایت کې د پروسس او بسته‌بندۍ چارې هم ترسره شي. ملک سلمان بنسټ د افغانستان 14 روغتونونو لپاره برېښنا چمتو کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په یوه اعلامیه کې ویلي چې د سعودي پاچا ملک سلمان د بشري مرستو مرکز په همکارۍ د افغانستان په 12 ولایتونو کې 14 روغتونونو ته برېښنا چمتو کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې دغه جنراتورونه د سمنګان، پکتیا، بادغیس، غور، ننګرهار، سرپل، فاریاب، هرات، کونړ، روزګان، تخار او فراه ولایتونو په روغتونونو کې لګولي چې د برېښنا چمتو کولو پایله کې به د پولیو او شری واکسین په خوندي ډول ساتي تر څو خپل اغیز له لاسه ورنه کړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت یو پلاوی ایران ته سفر کړی دی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې سفر موخه له ایران سره د تفاهم شویو تخنیکي موضوعاتو څارنه او په چابهار بندر کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت دایمي څانګې پرانیستل ښودل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان، هند او ایران چابهار بندر ته په ودې ورکولو سره سلا شوي او په وروستیو کې ناستې هم ترسره کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې تیر 2023 میلادي کال کې 1,200,000 بې اسناده افغانان ثبت کړي چې له ایران څخه افغانستان ته ایستل شوي دي. د یاد بنسټ په وینا په دغو کسانو کې څه باندې 80% په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې موده کې د اروپایي ټولنې په ګډون د مرستندویه ادارو په همکارۍ له څه باندې 340,000 راستنو شوو کډوالو سره د بشري مرستې کړي دي. عمران خان په 14 کاله او میرمنې په 7 کاله بند محکوم شوې ده. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د راولپنډۍ یوې محکمې د پاکستان پخواني لومړي وزیر عمران خان ته د ځمکې د فساد په یوه قضیه کې د 14 کلونو بند سزا واوروله. دا د عمران خان پر وړاندې د فساد تر ټولو لویه قضیه ده چې د 2023 کال د اګست راهیسې په زندان کې پروت دی. پر عمران خان او د هغه پر میرمن بشرا بیبي تور دی چې د 2013 څخه تر 2022 پورې د خپلې صدر اعظمۍ په دوره کې د غیر قانوني ملاتړ په بدل کې ځمکې ترلاسه کړي دي، خو نوموړي یاد تورونه رد کړي دي. د بخاري نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې د پاکستاني پولیسو له توقیف څخه د افغان کډوالو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه شوې ده. په دې وروستیو ورځو کې پاکستاني پولیسو په راولپنډۍ او اسلام آباد ښارونو کې سلګونه افغان کډوال نیولي او یو شمېر یې له هېواده ایستلي دي. یاد سازمان ویلي چې د پاکستان نوې پالیسي زیانمنونکي او له خطر سره مخ افغانان په بد وضعیت کې اچوي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د شمیرو له مخې د اسلام آباد پولیسو یوازې په لومړۍ اونۍ کې شاوخوا 800 افغان کډوال ونیول. د اسرائیل کابینه نن د غزې اوربند په تړاو ناسته ترسره کوي. د اسرائیل د لومړي وزیر دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اسرائیل کابینه نن جمعه له حماس سره د اوربند او یرغمل شویو د خوشي کولو هوکړې د تصویبولو په موخه غونډه جوړه کړي.
رویټرز د بنیامین نتنیاهو دفتر په حواله لیکلي چې غزه کې د اوربن او یرغمل شویو د خوشي کولو هوکړه هم دوحه کې د حماس او اسرائیل د مرکچیانو ترمنځ لاسلیک شوې ده. د کابینې له غونډې وړاندې د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو حماس تورن کړی و چې د لا زیاتو امتیازاتو اخیستلو په موخه یې د تړون ځینې برخې بدلې کړي دي او که چېرته په شانې شي دوی به هم تړون لاسلیک نه کړي. ایران او روسیه 20 کلن ستراتیژیک تړون امضا کوي. د تسنیم خبري اژانس راپور لمخې ټاکل شوی چې نن جمعه دغه هیواد ولسمشر مسعود پزیشکیان مسکاو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. راپور کې راغلي د دواړو هیوادونو مشران به هغه ستراتیژیک 20 کلن تړون هم امضا کړي چې له تیرو څو کلونو راهیسې پرې سلا مشورې روانې وي. په مسکاو کې د ایران سفیر ویلي دا تړون به د ایران او د روسیې ترمنځ اړیکې د راتلونکو 20 کلونو لپاره تضمین او روښانه کړي. ایران چې د امریکا له بیلابیلو بندیزونو سره مخامخ دی د چین سره هم 15 کلن ستراتیژیک تړون لري. د امریکا د مرکزی قوماندانۍ مشر سوریې ته تللی دی. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د امریکا مرکزی قوماندانۍ ډګر جنرال مایکل کوریلا سوریې ته سفر کړی دی. یا د قوماندانۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې کوریلا د جنوري په 14مه سوریې ته تللی او هلته یې له پوځي قوماندانانو، امریکایي ځواکونو او همداراز د داعش ضد نړیوال ائتلاف او د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو SDF کې د امریکا پوځیانو شریکانو سره لیدلي دي. د امریکا مرکزی قوماندانۍ زیاته کړې چې دغه سفر موخه په سوریه کې د داعش او نور وسلوالو ډلو د بیا راپورته کېدو د مخنیوي لپاره د هڅو په تړاو خبرې کولو. دا د بشار الاسد رژیم له نسکورېدو وروسته سوریې ته د امریکا د مرکزی قوماندانۍ د مشر لومړی سفر دی. هسپانیا کې د یوې کښتۍ ډوبېدو له امله د 40 پاکستانیانو په ګډون 50 تنه مړه شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې افریقایي هیواد موریتانیا څخه هسپانیې ته تلونکې د ناقانونه کډوالو کښتۍ د ډوبېدو له امله د 40 پاکستانیانو په ګډون 50 تنه مړه شوي دي. د راپورونو له مخې دغه کښتۍ چې 80 تنه کډوال پکې سپاره وو د جنوري په 2مه نیټه له موریتانیا څخه حرکت کړی و. د مراکش چارواکي وایي په کښتۍ کې ټول 60 پاکستانیان سپاره وو چې 30 کسان ترې ژغورل شوي دي. د پیښې یو ژغورل شوي عیني شاهد رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خوراکي توکو نشتوالي او د سختې یخنۍ له امله په کښتۍ کې ځینې کسان ناروغه شول چې ځینې د قاچاقبرو له لوري سمندر ته وغورځول شول او مړه شول. د پاکستان حکومت د دغې پیښې په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. امریکا کې چینایي اپلیکیشن ریډ نوټ ته د غنو خلکو پام راوښتی دی. د راپورونو له مخې د چین ټولنیز رسنۍ ریډ نوټ اپلیکیشن د اپل په اپ سټور کې د ویډیا اپلیکیشنونو د ډاونلوډ په درجه بندۍ کې لومړی ځای نیولی دی. رسمي شمیرې ښیي چې د سږ کال د جنورۍ له 8مې نیټې څخه تر 14مې نیټې پورې په امریکا کې د ریډ نوټ د ډاونلوډ شمیر د تیرې اونۍ په پرتله 20 چنده زیات شوی دی او د 2024 کال د همدې مودې په پرتله تر 10 چندو زیاتوالی ښیي. سپینه ماڼۍ ټیک ټاک ته د خپل ملي امنیت پر وړاندې د ګواښ په نظر ګوري او د ټیک ټاک له کمپنۍ غوښتي چې په امریکا کې د ټیک ټاک څانګه وپلوري. ګنې په دغه هیواد کې به فعالیت د روانې جنورۍ له 19مې نیټې څخه منع کړي. د شال ټلویزیون قدرمن اوریدونکو دا او د دې مهال لنډ خبرونه. تر بیا ښې چارې.